پر خواله رسنیو د نجونو ښوونځي پرانیزئ کمپاین. په سلامونو مهار کلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تړل شویو ښوونځیو د پرانیستو لپاره پر خواله رسنیو پراخ کمپاین پیل شوی دی. د نجونو ښوونځي پرانیزئ په نامه کمپاین اوس په ټرینډ بدل شوی. د سیاستوالو په ګډون میندې، پلرونه او فعالان پکې د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا هشټګ هغه ولسي او نړیوال غبرګون په ډاګه کوي چې د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو پریکړه ننګوي. له نږدې 300 ورځو راهیسې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. د طالبانو د حکومت همدې پریکړې په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول. پخوا هم پر خواله رسنیو د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره ورته کمپاینونه شوي دي. د هشټګونو ترمنځ لیټ افغان ګرلز لرن هشټګ د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې تر نن پورې چې د جولای 8مه ده شاوخوا 10,000 ځلې ټویټ شوی. له کابله سید احمد کریمي په خپل ټویټر د هشټګونو په خپرولو سره لیکلي د خپلو خویندو او لوڼو د حق لپاره غږ پورته کړئ. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره پرانیزي. نوموړي په ټویټر پیغامونو لیکلي په هره برخه کې روزل شوي او تعلیم یافته نجونو او هلکانو ته اړتیا لرو. په همدې اساس پر اسلامي سرپرست حکومت غږ کوم چې په ټول هیواد کې نجونو او هلکانو ته د تعلیم زمینې د برابرولو ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم ژر تر ژره بیرته پیل کړي. ګلالۍ مومند لیکلي هیوادونه تر ډیره حده د زده کړو او پوهې له برکته پرمختللي دي. د کوم هیواد چې نیمه برخه له زده کړو محرومه وي هغه به څنګه مخې ته ولاړه شي. د یو نیکمرغه او هوسا ژوند لپاره اړینه وسیله د علم زده کړه ده. داسې ښکاري چې له شپږم پورته د نجونو ښوونځیو پرانیستو په اړه طالب مشرانو یو خوله نه دي. د بیلګې په ډول د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي ویلي موږ ښځې له پامه نشو غورځولی. دا د ټولنې مهم قشر دی. باید د افغانستان په بیا ودانولو کې د افغانستان په سیاست کې د افغانستان په هره برخه کې فعاله ونډه ولري. موږ یې ورکوو. زموږ د نظام په سیوري کې به د نارینه‌و او ښځو حقونه خوندي وي. خو په کابل کې د دیني عالمانو غونډه کې د طالبانو مشر خپله اوږده وینا کې د نجونو زده کړو او د ښځو کار په اړه هیڅ ونه ویل. نږدې 3 اونۍ وړاندې د طالبانو ستره محکمه کې ځینو سرچینو BBC پښتو ته ویلي وو د هغې کمیټې کار بشپړ شوی چې د طالبانو مشر ته یې د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره وړاندیزونه کول. د دغه سرچینو په وینا وړاندیزونه یې کندهار کې خپل مشر تابه ته استولي، خو وایي تر اوسه یې پریکړه نه ده شوې. لا نه ده روښانه چې د طالبانو مشر به کله د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو امر کوي. خو د هرې ورځې په تېرېدو د سلګونو زرو نجونو د زده کړې هیلې مړاوې کیږي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.